امو چې سمرا د باندې درنو مشرون دي کا ام پی صاحبون دي کا میار صاحبون دي انیر سمرا سپینجری دي علاقائی سمرا مشرون دي ټول ته ډېر تارنا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. چونکه میجه د خوره یوس پیونی میجه د 17 جولای نه چې کیم یو شای وخسته در سره پابند لګي میجه د بازار تاجری مش په امن ډیرا ټولی ځکه ټولی سره چې امن وي خو کاروبار کوي چې امن نه سره نه کاروبار کوي شو نه د ژوندۍ سوک چینه کوي شو مش پتا شي لګي خپل سټرګل جاری سو تیر سره هو میش د مشرون چې سم را دي سره یا کی میش د غړ غړ غړي چې کیم دي سره امیش کوشش دادا چې بانی د قوم یو داسې کمیټي جوړه شي یو داسې غړي جوړ شي سره چې اغه خپل خود مختار فیصله کوي خپل غیا کوي اغه علاقائی چې سم را کپاشه ام پی ایس دي کپاشه میار دي کپاشه مثال ام پی ګوندي ام ان ګوندي دغه ټوله یو کمباینډ یو داسې کمیټي جوړه شي میش د خوښتا مستاجر برادری نه وایو دوا کسون ورکو او ان شاء الله چې دا کمیټي جوړه شي او دا ټوله علاقہ ټول وطن په یو میټي شي او په یو یغه شي سره ان شاء الله د هر قسم شي د هر قسم چې بدامنی کی محرکات دي کی دغه مخنیوا مش کوي شي سره وغه مقابله مش کوي شي د میشتو سي په ګوشي ګوشي یې باندې د مقابله نشي کوي دا به میشتو سي ټول یو میټا کېږي به پاسته کوي او خواهش ما دا غادر سره چې دا ټول باندې ډیسټریکټ چې کی میر مشرون دي چې دا ټول په یو میټا شي او میره د توسه تاجر برادری چې سرنګ میشتو ته نن لګي دغه سی واسه بوته د مشرون آرډر کوي میشو په زورینار باندې میشو ته ته دغه سی پروګرامینا سیټ کوي زی کوي وته برابرای د به د چای هر تشي تنظیم میشو ته کوي ځکه چې میشو پوره د فخر خبره ده په دغه غټه بل نشته سره چې موته د بانی ډیر غټه خاصتي ډیر غټ مشرون مشته نو سپیر سره او میشو دی خدمت کوي دا میشو د فخر مخصوصای یغه نه بعد غټه ایجنډا امیش غټه دغه دوه چې میش 16 نکات ادغ باندې کوم یو پاسون کړه په 19 جولای باندې پابند 16 نکات په اپیکس کمیټي شي وا یغه شو یو چونکه هغه ټیم شه میجو عدنان خان په ژغېدلا دا په اسمبلی شاه په ژغېدلا دا خو کیسه د خټې تر رسیدلی دور سره چې مثال عمل پکې نه میر دا وی چې په 16 نکات باندې میشتو سه ورغلی چې پابند عمل ویل نه کېدی वो एक टाइम ना उनसा नन टाइम रसा देबानी हालात 19 जुलाई ना तसे गैर यकीनी सूरत हाल दा अबल और पटाउन से तो डीत लग गया विकास पे पते हेले से लग गया दा उरेरा दा वे मो तो केर ता दा की सर रवना दो बल दुआम तका दगा दा उसरा चे मीर दे अमन दे पासोन यो गड़ाओ ay मीर दे बानी दे कोम जरगा उठला देखे ना यो पाशे मीर रोगली मीर यो پریس کانفرنس وکړو چې چالو ټیک شلای د یو تحریک سره تعلق تا که خپل د تحریک ته باندې سی فایری نایټ سره دا بالکل دای فیس کو زون دا کلین کو خو چې ظلم او جتایو سره ونه شي د باندې د خوره بچای دا خو هغه باوجود د سره اغه لیبا لګیا دو اکی سه سره لګیا دي چې اغه زوم یې سره چې مثال اسرائیلیون خو ډیر لګیا دي فلسطینیان سره ظلم او جتای کوي دای وی په جیل شه کله راکټ و خوستي کله یو خوستي وی په جیل شه او دلا راکټ برا ماشي کله بامینا ورا برا ماشي کله منشیاتونه برا ماشي نه را خودش اینو سره ارتا چرسی فروش یا کرتا منشیات فروش یا کرتا به میر دا وی چې د میر مشرون چې کیم دي د امن اواز وچتاولې باندې دغه یغه نو تو پچار اینه ایک سماج لړ د پورا اوس یغه په چار دي سره چې د سره چې کیم تا غزونو مو دی تایله غدا مزید ته دا بان شي او چې پتا کیمه یغه شي یغه کړه در سره خپل خوره ته خپل کړه در پرېږ دوکو دومره خبره داغه چې د امن پاسون اغه نه بعد د 16 نمبر نکاتو په اشه مثال پاشه میر د لیکلي ور سره چې د امن د پاسون مشونه سره ویغه نه کړي زه خو تاجر یم زه شنو جمشید دی شلو یغه دی شلو سماج لر دی شلو دغه سره د انتقامی کاروایی ویل سٹارټ شله مخ کاروبار د خو زون د امن غونډه چې ز امن غونډه سره به د تمشټل فورته ورچوا به چې جمشید د امن غونډه سره به د امن د دای شټل فورته ورچای نو زود امیر د خوښتا چې بانی قوم داسې کمیټه ته جوړه شي وا داسې کمیټه ته جوړه شي او په تاکي سه باندې ویا راغلی چې کوم ملګری دي راغلی چې چا مثال یغه وی میر ډیر تقریر نه ځکه نه کوي چې کا تقریر نه سٹارټ شول د ماډر ملګری سره چې مشوم را سامان شي غړي میر دا ویر سره چې وا کمیټي مخبر سجیشن دغه د چې وا کمیټي ته جوړه شي ا د میار د ام پی ایس د منیز کې مشرون نه دی رغلی یغه سره رابطه او کې هغه تر غوړي
خو میر دا وی سره چې دا میر اوس چې کیم درسه چې دا یو درین قوت جوړ شي او ډېر درین هغه جوړ شي هغه نه بعد چې دا مشرون کیمه فیصله وکړو دا وی هر بچی ته هر مشر ته هر هغه ته وړي کې کام زون ستر ته دا وی قبول ایر سره دا کیسه و نیر سره چې هغه مخشه د خلک تی په مشه چان کوي چې پلونکیا تروشا میر دا وی چې د چان نه کیسه اوزي دغه غنا د پسند نه خبره اوري چې باندې کوم مخشه خو په خوځ منشه 15 پیر مشرون د باندې سره ټول باندې په یو هغه ارسر چلو منه آشه اتفاق بیان شرط لای هغه شه اتفاق بیا راولي لشکي زیوت کې هغه شه اتفاق بیا راولي د میر دا وی سره چې باندې د قوم دای وا درانه کړی یو کمیټي جوړه شي چې دا کیم مخته چې دا کیم په تمنیر راونه دو او چې دا کیم ظلم او زیاتای لګای دا چې دغه محنیوا او کو او دغه تمیر داسې ورداري چې بالکل میر د پاکستان د خور خلکی میر د ملک چې کیم د میر دا په داسې میر امن اوستل کا چیرې جرم میر سره خو مشته په قانون سره جرم کې میر به امن نه غوړي او ان شاء الله امن چې کیم دا ابراهیم علیه السلام چې کیم دا وکړي دو په آشا دا امن غوښته دا ځکه چې امن وی تو په ساکونه پیغه وي نو دا هغه مې در سره چې تاسو ایجنډا مې ته پېښ کړل او غاټه خوښ مې دا چې باندې قوم د یو تاسو کمیټي جوړه شي چې بالکل خود مختارای چې څه قسم فیصله کوي مې تاجر برادری نه ورکو د وکلا برادری نه وخلی دغه نه وخلی د هرې رقم مشرون دغه شي 40 سر 45 سر سیمرا سره دا کسون د پیوځي کېږي د فیصله کوي د قوم د ارمخ شي خپل هغه ته سټراګل دا کوي مې تاجر برادری ان شاء الله په دغه فیل شه په دغه بازار شه مې ته ویلور سره چې د څه قسم خدمات نه میږ نه غوړي میږ ان شاء الله سره په چشم دی ته بالکل میږ دنیا نه نه اچي میږ 24 घंटे تک د باندې کوم ته کلیټي سره ډیر مننه entonces eso es que yo sé que tal sí بنیادی مشرونه سره مخ ای چې مشرونه سره مخ شي او سیټ تر شي به ډیره بهتره وي شاده ګلونه قدرمنه د امن په